والصلاة والسلام على سيد المرسلين قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رانونا رانو مجاهدو مهاجر أنصار ورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رانو ورنا زه چې خپل مجلس ته ګورم ستاسو له امیدونو ډکو زړونو ته ګورم خواره واره مهاجر وینم متعدد عکسونه او بیرغونه وینم د امیدونو نه او د ارزوګانو نه ډک زړونه په انتظار باندې ناست وینم او داسې څه نه لرم چې ستاسو د دې قربانیو د جذبې دپاره یې هدیه او پیشکش کړم. خدای ته خپل عذر وړاندې کوم او تاسو ته خپل عذر وړاندې کوم. هیله ده چې ما معذور وګڼئ له دې نه که ما هغه څه تاسو ته وړاندې نه شوی کړی چې تاسو د هغې په انتظار راغلي یئ. جز له دې نه چې خدای ته سوال وکړم چې الهي العالمینه په دې جنوب کې تا د جهاد او د اسلام جذبه تا اچولې وه. د دې جهاد نور ته تا موږ رابللي دا سخت تا جوړ کړی دی، دا نور تا روښانه کړی دی. خدایه په دې باندې دوستانو دښمنانو ته مه شرموې او دا نور اتمام ته ورسوې یا رب العالمینه. الهي العالمینه د بندګانو زړونه ستا د رحمت د ګوتو په منځ کې دي. هر څه چې وغواړې پرې کولی شي. خدایه زموږ د دې مظلوم مجاهد و مهاجر ملت زړونه مألوف و محبوب وګرځوئ. ګرانو وروڼو، محترم استاد صاحب د اتحاد اسلامي امیر د ناروغۍ له کبله ونه شوی کولی چې دې مجلس ته راشي. اگر چې ډېرې خبرې درلودې چې ستاسو ته یې په دې تاریخي حساسه مرحله کې وړاندې کاندي، د هغې له خوا نه تاسو ته د هغوی د غیاب عذر وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، که زه په دې باندې نه وای مکلف شوی چې وکالتاً وغږېږم، نو ما ته به ډېره ګرانه او محبوبه مختاره خبره دا وه چې ستاسو په نمایندګۍ مې هغه خبرې کړې وه چې ستاسو په زړه کې یې راګرځي چې باید وشي. نو د دې کبله زه د اتحاد اسلامي د تنظیم په نمایندګۍ باندې څو مختصرې حساب شوې خبرې د دې دپاره کوم چې زموږ د جهاد په دې تاریخي مرحله کې حساب شي، ثبت شي او د افغانستان مسلمان ملت هم خپل براعت د ذمې په یوه ورځ د ورځو کې خپله ثابته کړې وي. لومړی خبره دا ده وروڼو، زموږ تحلیل، تجزیه، فهم، عقل، دیانت ټول راته دا امر کوي چې په اوسنۍ مرحله کې د افغانستان ورانې او ویجاړې بې له یو وحدت نه، بې له اتفاق رای نه، بې له یو متحد قائد او مشر نه چې دې ملت ته وړاندې شو، دا ورانې او ویجاړې نه جوړېږي. د موږ د جهاد اوسنۍ مرحله، د اوسنۍ مرحلې علاج په دې تعدد د تنظیمونو د اسواتو کې نشي کېدلی. د همدې په خاطر زموږ د تنظیم عالي شورا دا پرېکړه کړې ده چې د کلي و انضماجي وحدت دپاره هر نوع هلې ځلې وکړو. دا که زموږ ته د قیادت نه په تنازل، د امتیاز نه په تنازل او په هر نوع امتیاز په تنازل قیمته شي، کله چې موږ مطمئن شو او په هر چا چې موږ ته زموږ د جهاد د اهدافو او د هغوی د ارزوګانو تضمین راکوي، موږ د ټولو قیمتونو او امتیازاتو په تنازل سره د انضماجي اتحاد ته آماده یو او دا غاړه په تاسو او په خپلو مشرانو وروڼو باندې خلاصوو. په دې لاره کې مخکې موږ دا اعلان کړی، اوس دا اعلان کوو چې دا د دې مرحلې په تعدد د تنظیمونو دوا کېږي. راځئ وروڼو، دغه ملت ته، د منتظر ملت ته یو مشر ور وړاندې کړو، په اتفاق یې ور وړاندې کړئ، په اکثریت ور وړاندې شي. موږ په دې مبارزه کې کاندید نه یو او هر یو د دې جهاد د مشرانو نه چې د دې شخصیت، علمیت او دیانت باندې موږ ته د دې وړ ښکارېږي چې د افغانستان د مشرۍ دپاره یې وړ بولو،
د هغې قیادت او اطاعت ته اماده یو. دویم مطلب ورونو، د دې مرحلې خصوصیت دا دی چې عسکري جهاد مسلح مقاومت ختمېدو ته ورسېد او سیاسي جنګ ته ورداخلېږو. په سیاسي جنګ په میدان کې وحدت موقف، وحدت ژبې، وحدت شعار او وحدت بیرغ او قیادت ضرورت دی. او دا د دې مرحله ده چې دا ټول شعارونه چې موږ تر اوسه ورکړي دي چې موږ په افغانستان کې جهاد غواړو، تر څو چې په افغانستان کې اسلامي حکومت قایم کړو، د هغه حکومت د قایمولو ورځ نن ده. نن باید هغه حکومت وړاندې شي، قایم شي، ملت ته وړاندې شي چې ملت د هغه حکومت تر شا ودرېږي. دویمه مسله زما د حکومت د مجاهدینو مسله ده. هغه مسأله چې نه غواړو چې په داسې تاریخي مجلس کې مسکوت عنهو تېره شي، په هغې کې زموږ موقف دا دی ورونو، موږ دې فیصلې او نتیجې ته رسېدلي یو چې هر حکومت چې په افغانستان کې بې د جهاد د پېژندل شویو مطمئنو مسلمانو اسلامي تنظیمونو د توافق په منځ کې چې کوم حکومت رادرومي، بې له هغه حکومت نه هېڅ بل حکومت د افغانستان درد نشي دعوه کولی، په افغانستان کې د جنګ مخنیوی نشي کولی او د افغانستان ورانې ویجاړې نشي آبادولی. د مجاهدینو په خپل منځ کې د مشرانو متفقه حکومت، کوم حکومت چې تاسو 2 کاله مخکې د هغې اعلان ته منتظر وئ، هغه حکومت اعلان شو، د هغې وزیران وپېژندل شول، تاسو ته در معرفي شول. بې د دې نه چې دا وزیران د دې ته کاندید وي، بې له دې نه چې رئیس د حکومت دې ته کاندید وي، د مشرانو په اتفاق سره هغه دنیا ته وړاندې شول. مګر نن د بعض عواملو په نتیجه کې متاسفانه دا وینو چې په سکوتي ډول سره د یوه رقو د صفو د لاس لاندې تېرېږي. موږ د ټولو نه دا هیله لرو چې دا حکومت که چېرې تاسو پرې موافق وئ، په توافق هم راوستلی وي، دا حکومت تر څو چې د دې نه ښه بدیلونه جوړولی نه شئ، د دې نه چې تر څو نه ښه مثال او لاره د حل نه شي وړاندې کولی، د دې حکومت تر شا پورې ودرېږئ. موږ د دې حکومت تر شا ولاړ یو. دا زموږ د توافق نتیجه ده. دا حکومت او د دې رجال د دې جهاد پېژندل سوي څېرې دي. دا هر بل حلونه چې دښمنان راته رادرومي، دا موږ د دې ملت او د جهاد په خیر کړو. که چېرې ونه په دې حکومت کې ملاحظې لري، ترمیم لري، انتقادونه لري، دا هم موږ دا نه وایو چې حتما د موږ وزیران وو، حتما د همدغه ورونه په رأس د حکومت کې وي. زموږ د جهاد قیادت دی په دې حکومت باندې د ترمیم، د تجدید نظر، د توسعې د نورو مجاهدینو د داخلولو دپاره بحث وکړه، خو حکومت دې د مجاهدینو د منځ نه جوړ شي. موږ به د هغې حکومت تر شا ولاړو. په دې باره کې څو لنډې واضح په صراحت خبرې کوو. هر حکومت چې زموږ د مجاهدو تنظیمونو په توافق باندې جوړ شي، که دا جوړ شوی حکومت وي او که د دې نه بل د تغییر سره او د ترویج سره بل حکومت توافق ته راسي، موږ به هغې حکومت ته بیعت ورکوو، د هغې حکومت عسکر به وو، که هغې کې پیردار وو، که مشر وو، که وزیر وو، موږ به د هغې ته وفادار وو. هر حکومت چې زموږ د مجاهدو تنظیمونو د فیصلې نه بهر د خارجي سازشونو په نتیجه کې رادرومي، د پردیو سره د تنازلاتو ورکولو په نتیجه کې رادرومي، روسان غواړي چې د افغانستان تاج د چا په سر باندې کېږدي، موږ به د هغې حکومت مخالف وو او د هغې مقابلې ته به موږ تیار وو، ولو که په هر قیمت راته تمامه شي. ګرانو وروڼو، اوسنۍ سیاسي خبرې ټولې په یوه نقطه روانې دي، هغه دا چې په افغانستان کې مخلوط ائتلافي حکومت جوړ شي، د کمونستانو په شمول حکومت جوړ شي. د ورستوف پیشنهاد په مذاکراتو طایف کې همدا مسله وه. د همدې کبله موږ د مذاکراتو مخالفت کړی وه چې موږ نه غواړو د روسانو سره د حکومت په مسله باندې خبرې وکړو او نه یو عمله چې د هغې سره ائتلافي حکومت ومنو. غیر له دې نه موږ د روسانو سره بله خبره نه لرو. د همدې په خاطر موږ خپل نظرونو ته ویلی وه، بې له دې نه چې موږ ومنو چې د دې سره توافق کړی سوی ځان ولرو یا بدګماني وکړو یا په هغې حکم صادر کړو. موږ هغوی مخلص بولو، په هغوی حسن ظن لرو. زموږ یو اجتهادي نظر و د دې مخالفت کړی دی.
حکومت په خبره باندې خبره وکړه. هلته به روسانو د دې دلیل نه درلوده چې زموږ سره د ائتلافي حکومت خبره مطرح کړه. هلته به د اختلاف او د بدګمانۍ نتیجه نه راتله. په دې کې دا صرف زموږ یو اجتهادي نظر دی. موږ د وروڼو سره حسن ظن لرو، اعتماد لرو، وحدت صف ته مشتاق یو. په دوی باندې په دې اقدام کې سوء ظن نه کوو. من اصاب فله اجرین ومن اخطا فله اجر. د خدای نه غواړو چې ټول ماجور وي، نظر په خپل نیت باندې. ګرانو وروڼو، درېیمه مسله دا ده چې موږ ته د دې جهاد قماندانان، مشران، د سنګر خلک بل مجاهدین د جهاد د هغو فراریانو نه چې ټول د جهاد عمر یې د امریکا او د اروپا په کاوارو کې تېر کړی دی، هغه شرف لري، هغه د دې ملت د قیادت انتخاب او کاندید خلک دي. په هېڅ قیمت سره دې ته آماده نه یو چې هغه تښتېدلي فراریان دې بیا د قهرمانو، فاتحو مجاهدینو په سر باندې حکومت وکړي. کوشش وکوئ چې د دې ویناو نه وروسته هغه حساس ټکي او ارزښتناک مطالب چې په خطرنامه کې پراته دي ورڅخه محروم نه شئ. ګرانو، زموږ متفقه قطعنامه چې په هغې کې په ټولو جوانبو تبصره شوې ده، هغه به زموږ مجلس رئیس محترم سید نورالله احمد صاحب تاسو ته قرائت کړه. زه مختصر څو مطلبه مې ویل غوښتل او دا مطالب مې تاسو ته واضح کول چې هر پلان، هره دسیسه، هر توافق چې سري رادرومي دا به د افغانستان د تجزیې زمینه برابروي. ګرانو وروڼو، موږ ته پوره راپورونه د دې شته چې د روسانو موجوده سیاست دا دی چې د افغانستان د مجاهدینو په منځ کې د حکومت مسله د سرشکونې مسله کاندي، تر څو چې په کابل باندې د تنظیمونو ټکر راشي او مسلمان کشي وشي، د جهاد عزت، حیثیت او د جهاد تایید محبوبیت په دنیا کې هم ختم کا او د خدای په نزد باندې هم حاصل دنیا او آخرت باندې د همدې په خاطر موجوده مذاکرات او تلاشونه روان دي. د دې یګانه لاره د علاج دا ده چې زموږ وروڼه دې ته آماده نه شي چې د نورو د اوبو او د ځینو دلاتې په واسطه باندې قدرت ته ورسېږي. موږ دا وروڼو ته آماده یو چې په خپلې اوږې ورته ځینې کړو او د افغانستان د تاج و تخت په مقام باندې کېنوو. زموږ اوږې چې هغوی ته رکاب شي، د هغوی د حکومت رسېدلو لپاره دا ابرومندانه لاره ده، نه هغه لاره چې زموږ نورو شکست خوردهو کسانو انتخاب کړې دي. ګرانو وروڼو، تر حاله کې چې زه سیاسي وضع د فتنو نه ډکه وینم، رسول صلی الله علیه وسلم یوه شپه جنت البقیع خواته راووتل او ویې چې اني ارا فتنا کقطع لیل مظلمه. زه داسې فتنې وینم لکه د تورې شپې د شپې ټوټې چې وي، همدغسې فتنې را روانې دي. د افغانستان موجوده حالت، سیاسي حالت د فتنو نه ډک حالت دی. خطرناکې، سختې، درندې مرحلې ته را رسېدلي یو. خو مایوسه نه یم، د دې نه مایوسه نه یم چې تاسو ټولو مجاهدینو ته دا ثابته ده ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دښمنان دسیسې کوي، الله تعالی جل وعلا شأنه به د دوی دسیسې په خپل فضل و کرم سره د افغانستان د مجاهد ملت په لاس شنډې کړي. موږ مایوسه نه یو، ځکه چې دا جهاد د هېڅ چا په حساب کې نه راتله چې 9 کاله به د روسانو سره جنګ وکړو، وروسته به پکې ناکام شي. مجاهدین په دې نه پوهېدل چې دوی به د روسانو سره 9 کاله د جنګ او د 11 کالو جهاد توان ولري. خو خدای پاک دا حالت را پکې پیدا کړه. د دې جهاد تنظیم، تدبیر، نصرت، کامیابي د خدای د جانبه راغلې. هغه خدای چې موږ دې ته انتخاب کړي، هغه خدای موږ انشاءالله تنها نه پرېږدي. د دې جهاد 1 میلیون شهیدان په دې کې د خدای اولیاء الله شهیدان شوي، هغسې کسان چې خدای پاک د یوې فضیلت سره اعلان د حرب کوي. خدای د اوبو وینې ضایع نه بیایي. انا عند ظن عبدي بي. موږ په خدای باندې حسن ظن لرو. خدای موږ په دې میدان کې دننه پرېږدي او نه شرموي. هر کله چې فتح او نصرت را نږدې شي، لارې بندې ښکارېږي. رسول صلی الله علیه وسلم ته د خندق په غزا کې چې محاصره وه او د خندق کې نو د ځلو په حالت کې هېڅ پته عالم د تدبیر کې لاره نه وه ورته، په مغه ځای کې
د تیږې د چاودلو په نتیجه کې د فارس صدورونو قصرونه ورښودل شو امر ته زیری د فتح ورکړل شو سوره فتحه په حدیبیه کې د مایوسۍ په وخت کې نازله شوې او کله چې موږ غمونه او فتنې مایوسیتونه ووینو دا د دې علامه ده چې انشاءالله خدای فتح مبین راولي ګرانو وروڼو موږ د مجاهدینو توضیح باندې شکرونه خواهش کوم موږ ملګرو اشاره وکړه خواهش کوو چې هېڅ ډول اخلال ونه کوي امنیتي مسؤلینو ته امر کوو چې تاسې حتما مباشر کړئ زه خپله وروستۍ خبره کوم عموم انتخاباتو ته شورا جوړولو ته د علماو راغوښتلو ته ټولو ته اشاره وکړه در حاله کې چې موږ د ملت د رایې اخیستلو د هغو شراکت په سرنوشت لوري کې مخالف نه یو د هغوی لپاره خاصه لایحه او طریقه جوړه شوې ده مګر موږ داسې وایو چې دې ملت په دې قیادت باندې په دې مشرانو باندې بې د انتخابات لس کاله جهاد او د دوی اطاعت زموږ د مشرانو نه بې د رایګیرۍ نه شوی دی که زموږ په منځ کې مشکل نه وي دا ملت په دې حساسه مرحله کې دې ته بیا آماده دی چې زموږ نه بې د انتخاباتو رایګیرۍ نه اطاعت وکاندي که چېرې زموږ د افغانستان د ورانې وجاړې د جوړولو دپاره هره اسانه شرعي متفقه لاره د وروڼو په منځ کې توافق ته ورسېږي موږ په هغې کې د وروڼو سره موافقې او توافق ته آماده یو چې زموږ مشکل پرې خلاص شي ګرانو وروڼو خدای پاک وایي ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم که چېرې تاسو د خدای د دین سره نصرت وکړئ نصرت کامیابي به در باندې ښې قدمونه به ثابت شي دوې نقطې ته اشاره کوم تثبیت اقدام پس نصرت نه راغلی دی د قدم د پښې ټینګېدل پس نصرت نه ذکر شوی دی حالانکه چې د پښې ټینګېدل د نصرت نه مخکې ضرورت و دا د دې په خاطر چې د نصرت او د کامیابۍ په مرحله کې ثبات قدمي احتیاط هلته نفس کنټرولول غرایز کنټرولول په خپلو خواهشاتو پښې ایښودل د جنګ کولو نه درنه خبره ده او په دې امتحان کې د خدای کامیاب باندې خدای به ثابت قدم وګرځوي موږ تاسو ته د خپل مشرانو د وحدت او د هغوی د تقارب او د حسنیت اطمینان درکوو اختلاف د آراو به وي اختلاف د تحلیل به وي خو انشاءالله چې زموږ مشران دې نتیجې ته رسېدلي دي چې غیر له دې نه چې موږ مشترک ژوند په خپل منځ کې مشترک سرنوشت په خپله خواکوج وټاکو خپل قیادت خپل انتخاب بله لار نه لرو خدای دې موږ ته هغه څوک را انتخاب کړي چې خدای ته محبوب او ګران وي او ستاسې مظلومو غمځکلو زخمي زړونو باندې مرحم کېږي وصلی الله علی محمد وآله وصحبه اجمعین